کڅوک د مطلب په وخت ستا یادونه کوي نو مه خفه کیږئ ولې چې د رڼا ضرورت په تیاره کې راځي. اعتماد یو روح دی چې یو وار لاړ شي بیرته نه راځي. په زندګۍ کې درې څیزونه ډېر سخت او تکلیف ده وي. یو د ډور مرګ، دویم د شدت بیماری، دریم د ذلت قرض. تحریر یو خاموش آواز دی او قلم د لاس زبان دی. د بیوقوف عقل د ژبې شاته وي او د عقلمند زبان د عقل شاته وي. نفرت د ګناه نه پکار وي، د ګناهګار نه کیدای شي چې هغه ستا په مینه کې راشي او ګناه پرېږدي. انسان د خپل عمل په نتیجه د فرشتې نه هم بهتر کیدای شي او د شیطان نه هم بدتر کیدای شي. ښه ملګری، ښه کتاب او یو خوب لرونکی ضمیر غوره ژوند دی. زندگی د عقلمندو لپاره یو خوب دی، د احمقانو لپاره لوبه ده، امیرانو لپاره کمیډي ده او غریبانو لپاره سنخه ده. روح صحت تر ټولو لویه ډالۍ ده. قناعت کول تر ټولو لوی دولت دی. وفاداري تر ټولو غوره اړیکه ده.